hardcore. ماذا بعد ما كواموري خذيت من دون بجي جدا كوينا هي وعدي بلا ورفسيوي شاتا جمور مالي وخير غرزنا وعد برا نوينني بديسترغو وين اولي لا تزالي تتكار وزغار وغورا لا تمام هذا نسي كوي فريقات كلمة مانغولي لا دي كورا تبقى كم كارت مانغولي كنا كوكي وانا نادي Kaki ba mangur ni dito pakipruti o tane vini rakagi ko khairana za padiyam ciradane vini danda mangulam rakagi o biam rastara za plenigi يعني دي خاوي كم بلني جماعة لما رخل لما لو رجل جاخي لو بدل بيخي سيخات بيمخي badda kabal krida laba miniti ta ci mata wilu kana ci darujo akhtur ti shi za bazane ta takar rozgar gor no pasti nan khuda akhtaram shwe mar zane pasti patru za karu gora kana ايه دريرة دي ابتدع ولا رسول دي اغيدي خيري طوال جوتي عليه انا نوري عامل دي بكذا ما اخبري جوتي ده فريق مثلا سكر رمز بيالوگي padi ki dir suki ki khuchiti ke pata khudair tabo barbad ka zalmi ale ki wad bamdala kul wat batar da kami puri padi kadti na te tayar ba khuri मैं जी वाला खबर और मैं भी कहना ये कुछ पेड़े रिफ्ले की नजर कोमा कुछ नहीं समझ लगा है वाले खबर होगी कहना न कहना कि मैं बिला माता जी adam la de khute sama mata ka pata khueta gura ya pachi da plar betar da kami puri sharmi girawdi pot be khuri bas te ga bagi kum buda diya be dwara ji jundi ya bani لا ما يوسف لي أنا بدأ صدقني تستعصوا الريمة يصبر ما يوازن يجري أخي بور بذكر وزار لكم أو لا يسمى استمع أو تعشوا ما لا بأس mata maksha radhi khwacha allah di bi khuna bata السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ وراشا مساكين شم يا اخي. څنګه داسې په منډه ګوره نه سلام دی واچو به داسې په منډه خوشي يا ذا مرسكي خان نستعد اقول لا لما ازغى خراب كيس خليني ذا تكان وزقان ندي او بكوي كي اتويني ويني بروتي. نو خو کوسته ته سوي باندې دا خله به مې بدې ښکاري خلک بیا وایي مشر او ګډې وډې وې ساده ګل لا کله کار کړی دقه خو زم ما كانت دي ما دا كلت ولا كيلا شرق ندي. ګوره نن سبا دې ځوانانو ته چې په سر ناست نه کنه خو ته به کله پنډۍ ته تلې او کله به کراچۍ ته تلې او د هغې به دغه حال بدي په لبلغتو کې رالويسو. وایي شوې اوس څو کوم اوس تاسو سزا ده خو چې دا سر کولې چې تاسو کال کسب تکینو کسب یو کما نو خو چې چاته نن سبا سمه خبره کوي خو سر دې په ګټ ولي نن سبا خو داسې کارونه خو چې څوک یې کوي هغه یو کار به درته زه یاد کړم خو زما مه منل څه ته وایې ولې نه منو چې د مننې خامخا به منو ورچ اسلمي ځان له د پنچر دکان کړی دی او بلا پیسې ګټي هغه سره کېنه اوس هنر خو به زده کړي د پټو کارونه خو تاسو نه کوئ نه وابانې دا خبره خو ټیک ده هغه خو داسې مسان کار کوم پنچر کار خو اساني په دې کې خو چې کوم دی نو چتول لا خلاصول دی ګوره ځان به کړی په ځان به سخته تېرې نو بیا به درنه څه جوړو چې همدا زوی به سبا به ورسره شاګردان ناست وي ډېره مهرباني بس زه خو بل خوا روان یم واپس کور ته ورځم دا ځل خوړلی چې ډایرکټ راځه چې چېرې باندې اوس کوم راځه مهرباني الله دې ډېره کړه مهرباني کارونه کوي تاسو چې کارونه کول دا دلته لږ دي دې ته خیال دی استاد محترمو څنګه پنچر پکې وو د خدای نیکبخته زه دا یم چې میخونو کارخانې ته دا گاډي ورته نکړو دا ګوره دا میخونه پکې نه وځي څنګه ریم خو نه پنچر کړی لمریم دې پنچر دی دې سره به استاد وڅکو دې سره به داسې کار کې کنه چې دې خپل پنچر دو لګوما او ریم به د دوار نه یو څو په لیول ډو کې بس پنچر به پیغام لګي خو یو کوشش کوي چې کچې ته گاډي ډېر مو کوځوي په روډ باندې ګرځي دوستي ته وته غونټیر دې ځان له تبا کړی نو دې خل به اوس په ویلډینګ باندې کوم ته بس په قدر کېنه زه پیګا او کار مې پیګا چې پیسې ورکې کنه ار یو کار کیږي ها صحیح خدای چې د خلکو زامنو تو ګورم نو د ثروت ته پته شم داسې وتړلی که به زما خو تش خوبونه کوي ته ورچه پاته خلکو ته ګوره خلک په هوا پیسې ګټي دادا
ببین بابا پیسې خلک څنګه ګټي په دې خو مې پوهېږه که نه سید بدریا په دې به دې زه پوهېږم چې په هغه خلک په اوبو پیسې ګټي نو هوا خو لا ډېره غټه خبره ده اوبه خو مې اورېدلي دي شربت او اوبه یې ورېږي اچین او شربت دې ساسي وي یخ ته ګوړي چینو او هوا څنګه وي خلک چې کوم دی په ټیر کې پنچر ولګوي هوا پکې واچي او نغدې کې واچي او پاسې که چې یو دې ته هغه پیسې وایي دې ته. چېرته راځي دا راځه که نه اسلامي ځان د پنچر دکان کړی تا ورسره شاګرد کوم دا پاسې ته راځه زما خو د پنچر نه دی لګولی یا لکه خو ستا ملګري دي تا ته به څه وښایي که نه او راځه سیکل مې راویستی دی راځه چې دوی شابه ये चढ़िया माँ भी जुबा सर लाड़ च माँ बाटा का लाड़ के परूदी कर लेगा और प्रेदी کېنه بقاله زه راځم ټوکې خپل لګي کنه یو توخا منه مې خو چې شوکه مخې لا راشي نو تلی به ورته ووایم که نه یا خاله اچھا او ایټلې وخه کنه خو یانه پیریانو ته تلی هله موټر سایکل لا روان دی مخې ته ښه په 3 غنټو کې یو چلو سم بس ته تاسو کړې دغه دی نو. دا ګیر کی راورسېدو منه دنګه کنه یو تو اله یاله کله دنګه سپین نه راځي یم بیخي سم بابا رواني ما درته وایي سایکل ونیسه بریک مې نه درې لګي. وخه نو ما چا ته تلی وخې هی اسلامي استاد خو ناست دی ښه په ځای دی سلام علیکم وعلیکم السلام بخیر غونچا ګل کاکا څنګه خیر دا جوړ مستاسي ټیک ټاک مېلمه کوي ښه دی ټیک ټاکي ټیک ټاک طبیعت ښه دی خیر لاله احسان خیر دی څنګه درامه خو کړه یا اسلام استاد داسې خبره ده که نه ها ما یې دا زوی مې درې راوتم چې ځان سره یې شاګرد کړي زما مازغه ډېر تیز دي هر قسم کار کولی شم یره غونچا ګل کاکا په خدای باور وکړه کنه د شاګردانو نن سبا د استادانو له لپوخ کو شاګرد د چا په کار نه راځي او مړ یو کار وکړه زه خو هم داسې کار وکړه کنه سیکل خو سره دی کنه پیټه په ولو لګاوه او په دې کوڅو کې په کبال راټوله خو ما نه دلګه مګوره زما د جازینو ویرنګي راغلی ځان یې راته دا د استاد دی استاد بینه سپیا خبرې نه راځي غونچا ګل خبره مکوه داغه د روي ته تو هغه د اوس ته د ما بیزتی کوي نو چې تی ما سره شاګرد کینو دی بس بس کوي ما مخ ته وګوره خیر دی که نه مثلا وایي قصب خزیز دی زه چې لږ قصب یې زده کړي که نه اصل ته په ګڼې کې اول نه وي. خو په زور به پردی ټیم نه پنچر کوم چې یو پنچر پکې یو د شپږ مې پکې ولګولو چې مو خلک را باندې مخ خبره خلک پوج را اسلامي سوچا ګرن کپ کې په شرمونو نه شرمي نه غونچا نه ګل نه بس دی په خپل ژبه کې پېږه زه ځم سیده زه بس سوچ سودا کور ته وړم او دې مې دله راوسته ځان سره یې شاګرد کړم. داجي زه ماښام شپږ بجې راځم او سهار اته بجې به درځم دا صفا خبره ده صحیح ده صحیح ده اے غونچا ګل کله په لګراشه ودی سټام لګي ستام نه لیکم هم دا فلا خو مې د شپې ډیوټي لراځي دغه د شپې کور ته د موستار ډیوټي لراځي نه نه دې د ورځې یادې د اته بجې به راځي شپږ بجې به کور ته دا ورته کنه څنګه به شپږ بجې راځم ما څه کار وکړ ته په خپل ژبه کې پیکه باقي مې مازغه خراب دي کوي دا څه شي دی استاد جی دا د وی ګوټر دی ها زه مې کوم پنچر لګي زه پارسه کې پانچ لګم سکورین شراواله سکرین چو دی خواراشه اے دا سکرین څه ته وایي موږ تاسو پیدا لګي سکورین دی پلار ته دی وې ته خو ما نه دماغ خراب کړه سکورین شته ها زه پنچر پدې باندې پانچ نه لګم دا میخ رو باسم ها نه خبرګي دا میخ دی وباسه سره اخوا سره وباسه شو دا ورشه پمپرا والا دا څه په قهر د خدای تعالی وړیدو یا لکه دماغ باندې نه خراب یو ورته ما اته کور د خزې نه را تختین دومره به دماغ کار نه کوي دا یې په ما وایي دا غره وړاندې دا ناسې شي ټول دی خو یو دا دی پروت دی پستر ګړون کوم ځای کې ورکما دا ما په دې سر کې ورکا نو زه به کې نه دا خواته ماره پس پیمو کې
والټو په والټي په خرابې هلکه ته خو ما در سره د سړیتوب په لار نه ښکاره جتلې ها اکثر ما ته پلار مې نه سړی ځوان یا تا ته ځکه وایي چې دماغ به یې پلار لم خراب کړي خو دا پلار د مسې د بوسو چې ته یې مال راوتې زه یم چې 2000 میخې د اخیستې وي او د شیر محمد خان پرې پټو کې د سرولې دا ما اوس وی راځي چې څنګه شم زه پیلټ سازېږم ما خو بس به ما اسکول ونه نو سره پنځړي سازې اسکول ته تللی چرته نه اسکول ته باندې ما او اسکول شاته به نه سوې چټي ورته به راځم ما بیا به کور ته راشي ها. لکه ستا پیدایشي دماغ کار نه کوي. ها او دماغ خو ما سره کې نشته دی څه دي پکې ما د کور کې بې مزغو وایي لکه دا باقي دماغ ماله خرابې ستا دماغ شته دې پلار سره په میز نه وایي ستا دماغ شته زه تا ته چې دا بې دماغ وښکارم مې به خو خامو که والټو په خراب دی افغان ریسپیکټ مې دی سره دی خو دې ته څه وایي پمپ پمپو او دې ته څه وایي دې ته وایي ملا ملا ورته وایي ته لږه خوا مخ کا او ملا پنځه ورځې څه کار دی ته خو لږه خوا مخ کا کېنه کېنه اخوا ګوره وعلیکم سلام دا ولې پرې خو خو زه وانه دی والټو په خراب دی او څه زه یې که زما په کې څه کوي خدای مسلمان روزه خو تیر نو اوس پسله والکه دې د خدای تبا کی دا له اوس پر راوس په سر کې د ما نشه ويم پمپ راواله چې پمپ راوچم خوا واچو په پوده کې نه نوزل ورکو مړه بس استاد او شاګرد یې تاسو تل کنه زما ټیر کې پنچر دی او واده رواني ما وقرین اوس تکړه استاد مو تکینه وي چې 15 منټه کې پنچر ولګي اسامان راواله دلته ور تیجی وره راکا تیجی وره شاګردان خلک وي خو دونه هم نه وي داري ما هغه سر نه تا ګورم ری خو دی خدای دې تبا کدا خدلو خو شوړه نه تیلی ور روانه دا پلان دی دې د تیلی ور وي یو داري دې ټولې له خلک ګورم بل د وی کې دی هغه کې ته خو دې پس پیږي پرېره مان پاکو مړه دې کې نه نه کله کې نه خدای ته سلام مخابه دم کې ما له پتا خو پسم دې اخلاص هم ته ما په ما بد ماشي کوي ګاک سره خلک په تمیز کې خبرې کوي ګاکونه بنانه ختم کې خبره نه استاد راته وایي ګاک سره په کمیس کې خبره کې په کمیز کې نه په تمیز کې دا ما له خدای اړو چې دا پنچر لګوي یاره خپل پمپ راوړ مو تا خو دا نه غدم مخلوق جوړ کړ ته خو په ډانس ورای دې خو سم نو پم څوک داسې وي خدای دې تبا کړه ځان دې راته ملې جوړ کړه پوره پټاټ کې کو پر وړه زره شپه پنچر وړو زرا دا ما وخت لري مړه وشاغه ولې نه راشه بګوره په شاشه کې دا سټک د تنظیم کلی کې بل پنچر نشته کې ولدا شغله مې بوته مړه مړه خلق سبق ودا بوتنی باندې باندې وي چې را ودا مجبوری ده مړه بس زر درو لګا زمونږ خدمت پنیر جو بند نشته هغه ته او په دې کړل نه راوړو په پنځار کې مو او په لګي بس استاد جی. او وشو دا دا څو روپے شوي دا سل روپے شوي به غټ پنچر و پکې یار یاره استاد جی پیسې خو نشته یار وای پیسې راځه نشته دا څه کار دی چې یار د مونږ خوب غریبي ده او بغیر د دغه نه خو د مونږ د جلین مار د پیسې لاله راکې بیا بګاډې بو نه زه خو ستاره پیسو نه انکار نه کوم خو چې بل راته راځم نو ضربه کوم نه کله کاته نشته پیسې نه خدای راکا خبر اوسایي واسکټ او جامې خو دې څه وي دې ورته پالنګ نه راکوشي نو پالنګ نه خو راکوشي ما زه خدای نه چې ما در پیسې نشته خو مې کپړې بدلولې او کور نه کونډه پټ پاتې بس موټر سایکل دې پرېګا او لار څه پیسې راوړه او به دا څه کار وکړه دماغ باندې خرابې د سره لاړ شه سل روپیا بدل کی زر راځه
الله دې خوشاله کړه. خو زه راځه ښه اشارېږه ما واپس راغی ما ځکه نه دماغ مې مه خرابوه خدای دې بېرته شو د پلټن وباسه دا مې څه په مصیبت سر دی او دې بل دوست ته وګوره موټرسایکل یې پنچر له راباسېدو او پیسې نشته خو د ما هم نظر سم د سر نه راکې ولېږله استاد دا شاګرد ډېر بدتمیز انسان نه دی. موچي استاد ستا ته پته لګي ستا خو هم دلته ما سره لس کاله وشو په دې ځای کې مې ځای کړی په سوونو شاګردان نه استادان شو خو پته نه لګي چې دا کوم مخلوق دی د ده خو ما له چل نه راځي څه پره ته بیا مړه نو صحیح خبره ده. استاد سلام علیکم وعلیکم سلام تاسو ته وایو ما چې څه روپۍ دې راکړي کنه نو زه تاسو سره نه ځم ډېر د ناوخته نه کړی بس نه وخت مې کوخه به مې تازي وکړه او پیسې مې ترا واغستې یاره والله چې مانم نر سړی لا وایو استاد شل روپۍ پنچر او دا څوک دی نه چنچې وایي ولې په چلچا کې پنچر دی نه پنچر پکې نشته دې چنچې 1500 روپۍ کوي ورکا څه اوجی یا ډرایور دی نو څوک هم دی سره دې 1500 روپۍ کوي ورکا هغه ما 100 روپۍ راوغسته خو ډېر لري دی مزل په ګډي او تاوي در راځه ما ځان په 1500 روپۍ چنچې وکړه ته وسره راغلی استاد په څو په 1500 په 1500 ته ټول ګران دي. سپیشل مې راوځه پټرول ډېر زیات ګران دي د خلکو غم هم د سره ها او مخکې دې 1500 ورکا ته ځه ها ته ځه دوا کا دوا ټیک ټیک ته د مزدوري پیسې او ته دنه راځه دنه کې دا غته وګورئ راګورته دا ټیک ته او کنه دا ټیک ته زه کوم تاسو اوس په دا خبرو باسه نه ته ته دوه کنه ما خو سره داسې 1500 غټلې نه او 1500 چنچې والا یوړې تا مال څه پیدا راکړه استاد جی سلور سره سلور څه پیدا راکړه دا له بني سره یو منټ وګوره دې څنګه څنګه راځه دا د څنګه وایي دا ما ده اوس خو ما دغه پنچر لګي نه پنچر نه لګوم تا خو ما کړو به پنچر نه لګو